زه صرف د مردان علاقې خبره درته کوم چې زمونږ نه څونه انډسټریز په دې لږ ټایم کې لاړل، لکه نور خو د جابونو هم همدغه حال دی. دا هغه پرایویټ هغه پارټ ټایم جابس به ورته زه ووایم، خو د دې نه هم خلکو چې کوم دی نو ډېره پیدا یې اوچتوله، ځکه چې په یو کارخانه کې چې کوم دی ایټ ا ټایم په یو شفټ کې 3-4 هزار کسانو به کار کو، او هغه کسان هغه انډسټریز هغه بند شو، نو د هغې په وجه چې کوم دی دا 3-4 هزار کسان بېروزګاره نه شو، دا 3-4 هزار فیملیز چې کوم دي نو دا بېروزګاره شو. دا خو صرف د یو کارخانې رحمان کاټل میل و، هغه ورو بس بندېدو والی دی. داسې چې کوم دی مردان شوګر میل و، هغه هم په ختمېدو دی. داسې چې کوم دی نو ټوبیکو میل و، هغه هم په ختمېدو دی. نو داسې چې ماچس کارخانې وې بلاشې تقریبا 17-18 کارخانې وې، هغه هم لاړې ختمې شوې. نو داسې دی دا ټول د دې ملک تاوان دی. او که فرض کا مونږ د دې دپاره نن څه سټیپ اوچت نه کړو که نه، په غفلت کې دا وخت هم تېر کړو، نو راتلونکي چې کوم دور دی نو هغه به بیا د دې نه هم مشکل وي، ځکه چې وخت د وخته څونه ټایم تېرېږي نو حالات نور هم سختېږي، او انسان ته بیا په خپله ریالایز شي چې دا کم ټایم مونږ په غفلت کې تېر کړو نو دا اوس د هغې صله ده. دا مونږ هم چې نن کم په مشکل حالات کې یو که نه، نو دا هغه کم تیر شوی دور کې چې هغه کم خلک دي که نه، نو د هغې د غفلت په وجه چې کوم دی نو نن دا حال دی زمونږ. چینه ته وګوره خپل ځان یې څنګه سټیبل کړی دی، هغې که خلک یې ډېر دي که نه نو هر یو کس پکې خوشحاله هم دی او په روزګار هم دی. وجه څه ده چې حکومت او عوام د هغې سوچ یو دی، د ملک دپاره د ترقۍ سوچ کوي. زمونږ دلته څه دی انفرادي سوچ دی، چې کله زمونږ سوچ چې کوم دی که نه چې دا اجتماعي شو، اجتماعي ده چې یو سوچ شو چې د ټولو دپاره صاحب زه د پیدې سوچ کوم، نو داسې معاشره چې کوم دی هغه چرې هم نه خرابېږي، دا په مخ په ترقۍ روانې. نو ټولو نه اول خو پکار دا دی چې زمونږ پښتنو کې اتفاق پیدا شي. د ټولو نه غټه مسله په مونږ کې دکه ده، که په کور کې ورونه دي نو هغه هم جدا دي، حالان که په یو بل ښه خفه کېږي، د وینې رشتې دي په یو بل ډېر زیات خفه کېږي. فرض که ته د یو له هسې جنګ جګړه ورسره وکړه، د دې کم ورور چې ورسره نه لګي که نه، د ټولو نه اول به یې دا ستا مخې ته ولاړ یو، د ټولو نه غټ دښمن به یې دونه خو دوی په یو بل خفه کېږي. نو بیا ولې یار مونږ دونه هغه سپیس سیوا کړی دی چې یو بل لاس نه ورکو، چې فرض که یو ورور کامیاب دی نو هغه به دا بل ورور یار واره دا ځان سره کامیابول په دې وجه نه غواړي چې صاحب دې به راځه بیا سبا دغلته کې پلار کېږي. نو دا سوچ لږ بدلول پکار دی، ځکه چې مشکل دور دی، مشکل وخت دی، او مونږ سره چې څونه سرمایه ده یوازې په ځمکه بندول نه، داسې وړوکي انډسټریز، داسې وړوکي کاروبار چې په هغې کې د نورو روزي شامل شي، نو هغه کاروبار یو تاوان نه کوي. دویمه خبره دا دی چې د بل دپاره چې ته د پیدې سوچ کوې، الله تعالی به تا چرې هم نه خرابوي. نو نن سبا چې کوم دی، نن سبا هم مونږ سره ټایم شته دی، او چې دې ټایم نه مونږ پیدا اوچته کړه نو کامیاب به یو. ګنې راتلونکی دور ډېر سخت دی، او الله دې نه کړي بیا دې نه کړي دا ملک دی اوسو، او دې کې 4 صوبې دي، خو راتلونکی چې کم دور دی او کم دغه دی نو اوس نه دا ظاهرېږي، بس چې صرف پنجاب دی نو صاحب صرف هغه خالص پاکستان دی، نو راسې سروالی بروالی ژوند دی که نه. نو اوس نه دا سوچ دی، نو راتلونکی چې کم دور دی او دا لږ سخت شو نو بیا مشکله ده یار، بیا خو سوچ په نور هم ډېر زیات بدل شي. نو الله دې په دې ملک باندې رحم وکړي. او دویم چې کم یو کس سره څخه آیډیا وي د کاروبار دپاره یا مشترکه سوچ دپاره چې دا معاشره دا ملک دا پېښه کېدی شي، نو هغه په کمنټ کې خامخا ووایئ، څه پته لګي یو کس د هغې نه خبره اوچته کړي او الله تعالی چېرته کې ښېګړی کار ترېنه واغېستې کړي او
دا ملک یو ښه طرف ته روان شي نو ډېره غټه فایده به وشي. نو خپل رای په کمنټ کې ضرور کوئ او زما چینل د سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله وخت په وخت به ملاویږو. الله په امان.